نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وای د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده ځکه دا د دین اسلام محافظین دي دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي دا د دین اسلام چوکیداران دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ویو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم زده کی د احادیث مبارکو علم زده کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله تبارک وتعالی دی انسان ته وی عزت د علم په لار باندې او ما درته د جنت لار آسان کړه زه د جنت په دروازو باندې داخل شه. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې د علم د زده کولو د پاره د کور نه اوتو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپل وزر خورې کوي په میراث کې درهم نه دی پاتې شوی دینار نه دی پاتې شوی جیداد نه دی پاتې شوی د پیغمبر نه په میراث کې صرف علم پاتې شوی دی. تدیو جن حدیث مبارک کی راضی چاچی علم ازدکو دا د پیغمبر وارث وګرځیدو العلماء ورثة الانبیاء د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم و. نو خپل بچی دا علم تکینه وای چې دا س ازدکی دا پس باندې فوشي دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلق ښکاري دا مونږ ته معمولی غونته کې خلق ښکاري خو دا د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډېر لوړ مقام لري ډېر لویه مرتبه لري. دا ځمکه چې دا د بادشاه رعایت نه کوي دا د وزیر رعایت نه کوي دا د خان او د ملک رعایت نه کوي د زمانه بادشاه دی وزیر دی ملک ته نواب دی دا چې د پدې خورو کې خودو د ازمکه د لحاظ نه کوي دا نه وي د ازمکه چې زما غېږ ته بادشاه راغی زما غېږ ته ملک راغی زما غېږ ته وزیر راغی دا ازمکه چې رعایت کوي صرف د حافظ قرآن رعایت کوي د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ازمکه د دې رعایت کوي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات حامل القرآن کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحمه زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري پس زمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښه حرام کړی دي زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري دا معمولی انسان نه دی د د پسینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي د د پسینه کې د بخاری احادیث پراته دي د د پسینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تاكل لحمه زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري. زمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته قالت الارض زمکه وای ای وربی ای زما ربا کیف آکل لحمه زب څنګه د غوښه خورما وکلامک فی جوفی د چا پسینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وای الله د غوښه ز څنګه خورم د پسینه کې خو ستا کلام پروت دی نو زه بر د غوښه څنګه خورم
زمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي، زمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي، د بادشاه نه کوي، د وزیر نه کوي، د ملک نه کوي، زمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من جاءه الموت، هغه انسان چې هغه ته مرګ راشي وهو يطلب العلم، په داسې شان کې چې د علم ازده کو. یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم ازده کو، د حدیث علم ازده کو. حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم دې د پاره نه ازده کو چې ما ته په امامتي میلو شي، علم د معارضو د پاره د جګړو د پاره نه ازده کو، علم دې د پاره نه ازده کو چې زه بل سړی سپک کم او کمزوری کم او ځان په اوچت ثابت کم، علم دې د پاره نه ازده کو چې ما ته مو شهرت میلو شي او ما ته مشهورتیا میلو شي او خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسی. نه کو علم د دې د پاره زده کو چې په علم باندې زه شهرت وګټم، مشهور شم، په خلک به چې لوی عالم دی. کو علم د دې د پاره زده کو چې ما ته په دنیا میلو شي، د الله د رضا د پاره د علم نه زده کو. د عالم متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای اور د جهنم په عمل عالم باندې ګرمول شي. داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمول شي، یعنی د ټول نه مخکې به دی ورته غورځول شي. نو حدیث مبارک کې راځي لیحیی به الاسلام، علم ازده کو د نور مقصد د پاره نه، د نور مطلب د پاره نه، صرف اور صرف مقصد او غرض دا و چې اسلام په ژوند کم، زه په د دین اسلام خدمت وکم، زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم، زه خلکو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه ورسوم. نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجه واحده، د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یو درجه فرق، مرګ ورته راغی په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو، دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو، مړ شو. نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یو درجه فرق. مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالی 100 درجه ورکی په جنت کې، نو دی طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکی. او دا یو درجه د ته ولې نه ملاویږي؟ ځکه هغه انبیا دي، پیغمبران دي او دی پیغمبر نه دی. دی به ځکه د نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی دی به د پیغمبرانو په ګاونډ کې پاتې کېږي، دی به د پیغمبر ګاونډي وي. مونږ ټولو ته دی الله تبارک وتعالی په داسې حالت کې مرګ راکړي چې مونږ په طلب د علم کې یو.